بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومني. زه ټول خپل هغه ګرانو هیوادوالو ته چې په لر دي او که په بر دي دواړه خپل ګرانو هیوادوالو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. همدارنګې نن 14 د می کال 2015 چې د سې شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن یوه موضوع ده او چون دغه اغیزه تاثیرات او دغه تحلیل او تجزیه کافی وخت ته ضرورت لري، بیا به کوشش کوم چې ډیره اوږده نشي او په محدوده مقطع زمانی کې وشم کولای چې دا د ټرمپ سفر عربستان سعودي ته د دې اهداف، مقاصد، د لاسته راوړنې او د آینده تاثیرات په سیمه نړۍ او په دغه کې څه دي په دې باندې به بحث وکړو. مخکې دې نه چې ډونالد ټرمپ عربستان سعودي ته سفر وکړي د ځینې مقدماتي کارونه وکړل چې هغه علامتي ډیر زیات تاثیرګذار وو. فرضاً د حوثیانو سره د معاهدې امضا کول، د یمن سره، همدارنګې د حماس سره مستقیما تماس او هغه اسرائیلي امریکایي عسکر په نامه د ایډن الکساندر دغه خوشي کول، همدارنګې د ایران سره ناسته، همدارنګې د فلسطین په هکله دا خبره کول چې فلسطین باید که دغه شي پایسې یو دولت وپېژندل شي او دا شي کوم شی چې امریکا پخوا سخت مخالف و. د کشمیر په هکله خبرو وکړه چې د کشمیر مسله باید په ملګرو ملتونو کې حل شي. که تاسو دغه ټول ټکو ته وګورئ دا یو نوې خارجه پالیسي د امریکې په راتلونکي کې ښایي. دا هغه ټکي دي چې اشاره لري تاریخي لحاظ نه، سیاسي لحاظ نه، ستراتیژیکي لحاظ نه، اقتصادي لحاظ نه، دفاعي لحاظ نه او یو کلی بدلون ښیي په سیمه کې. فرضاً عربستان سعودي ته دا سفر ولې وکړ؟ قطر ته دا سفر لري، امارات سره د قراردادونو مسله ده، ترکیې ته ممکن دا سفر وغځېږي او اسرائیل ته نه ځي. به عین حال کې اسرائیل ته په حساب تېره ورځ سخت ځواب ورکړ د دغې په هکله، د ایران په هکله چې زموږ په مسایلو کې مداخله مه کوه، دا مسله زه غواړم چې حل شي. اسرائیل په ده باندې پافشاري لري چې دی باید حمله پرې وکړي، نه دا چې ورسره معامله وکړي. که چېرته او بل مهم ټکی چې دلته موږ تاسو وکته چې هغه باندې یو اشاره وه چې د کردستان د مقاومت ډلې یعنی KKP چې د ترکانو په خلاف جنگیږي، عبدالله اوجلان چې دی اوجلان دا په ترکیه کې بندي دی. د خپل 40 کلنه مبارزه په حساب متوقف کړله او ویل چې موږ به سیاسي ډګر ته راځو، نظامي ډګر نه به وځو. دا په خپله بدون د امریکې او د استخباراتو د دې دغې نه ممکنه نه ده او دا په حتما دې سړي ته دا اشاره ورکړل شوې ده چې د کردستان مسله مخکې ده، موږ به کردستان مسله کوو، ته د دې سره دا خبره وکړه د جنگ نه راووځه، سیاسي ډګر ته شه چې زعامت د خپل د کردستان وکړي. دا یو بله غټه مسله ده، یعنی د حوثیانو مسله، د حماس مسله، د ایران مسله، د کشمیر مسله او بیا د کردستان مسله. راځو دلته چې عربستان سعودي ته ولې راغی. تیر ځل چې خپل کله قدرت ټرمپ واخیسته په 2014 کې اولین سفر عربستان سعودي ته وکړ. په هغه وخت کې 3.5 میلیارد ډالرو قراردادونه وشول. دا ځل چې کله ټرمپ کامیاب شو، اول دغه چې د محمد سلمان لاړ په امریکې ته د 600 میلیارد ډالرو ژمنه وکړه او ټرمپ ورته ویل چې نه دا کافي نه دي، کله چې زه عربستان ته راشم ته به بیا د 1 تریلیون ډالرو یعنی د 1000 میلیارد ډالرو وعده به کوې او دا نن وشوله. نن چې دا سفر وشو هماغه 1 تریلیون خبره چې ما سوزلي برنامو کې خپل پیشبیني کړې وه چې دا به دا چې کله ځي دا به بیا 1 تریلیون اعلان کېږي او نن هغه اعلان وشو. امارات خو د دې نه شاته نشو پاتې کېدلی. نو امارات دا اعلان وکړ چې 1.4 تریلیونه یعنی 1400 میلیارده 400 میلیارده د عربستان سعودي نه زیات
دا به د امریکې سره 10 کلن قرارداد کوي او دا به د امریکې نه په دې کې هیڅ اسلحه او وسایل به اخلي. او په عین حال کې قطر د 100 نه تر 200 میلیارډ ډالرو د قرارداد ژمنه کړې. نو که چیرته دا 1.4 سره د 1 ټریلیون سره د 200 جمع کوي، څه کم 3 ټریلیونه ډالرو ټرمپ د دې درې ملکونو نه معاهدو او د ژمنو وعده واخیستله او دا ځان سره وړي. عربستان سعودي و د سیمې ته ولې دوی دا کار کوي؟ لپاره د هر یو د امریکای بوټان پاکوي او دوی دا غواړي چې امریکا باید دوی ته متوجه اوسي. امریکا باید د دوی په حساب داسې نه چې دوی ته خطر راپېښ شي. د ایران سره مسله روانه ده، د اسرائیل په خلاف مسله روانه ده، فلسطین مسله روانه ده او عربستان سعودي خپل هغه ارزښت ورکړی دی. د افغانستان په قضیه کې تاسو ګورئ چې عربستان هېڅ رول اوس نه لري. کوم ممالک چې رول لري هغه همدا امارات متحده او قطر دي، عمان دی، دا ممالک دي. اوس عربستان سعودي د دې پیسو په مقابل کې د دې نه دا غوښتنه کړې چې دا باید په نړیواله سطحه د یوکراین په قضیه کې د روسیې، یوکراین او د ترکیې ترمنځ منځګړیتوب لپاره عربستان سعودي به رامخته کیږي. د ایران او د اسرائیل ترمنځ او د ایران او د امریکې ترمنځ په مسله کې عمان به رانږدې کیږي. او د افغانستان په قضیه کې قطر او اوس امارات متحده هم لابي کوي چې دغه د افغانستان قضیه ماته راوسپاره. د همده لپاره 1.4 ټریلیونه ډالره وعده یې وکړله چې دغه قضیه د قطر نه خلاص شي، زما لاسته راشي. نو امریکې د دې سیمې لپاره د هر ملک لپاره خپل دغه مورې تعیین کړي دي. بله غټه مسله چې ماته دلته ښکاري هغه دا ده چې د امریکې د اسرائیلو نه لرې کېدل داسې ښکاري لکه وایي چې اوس د اسرائیلو په حصه کې خبرونه دي د شرق الاوسط نه، د ایران نه، د منځنۍ اسیا نه. دا وایي چې اسرائیل یتیم شو. بعضې دا وایي چې اسرائیل کونډه شوله، بیوه شوله، یعنې خاوند یې مړ شو. امریکایي خاوند دی. ما ته په اوږد مهاله کې داسې ښکاري چې امریکې دا فکر کړی دی چې په وزله دی چې زه د دې سیمه کې د اسرائیل په ایران او د عربستان سعودي په او د نړۍ اسلامي نړۍ په مقابل کې مې استعمالوله، او ایران مې د اسرائیل او د عربستان سعودي مقابل کې استعمالو، او سعودي مې د ایران او د اسرائیل او د نورو سیمو لپاره داسې یو مثلث جوړ کړی. خبر دی چې د دې په وجه چې زه په اسرائیل مصرف کوم، خو زه خپله به راشم او دا د فلسطین د غزې خاوره چې دا به واخلم، دغلته به نوی ښار آباد کم، دیزنه به یو کانال تیر کم، اکوی دغې به خپل لاس کې ونیسم او ورو ورو اسرائیل به د منځه لاړ شي. او دا اسرائیل چې عربي نړۍ ته یو غټ ګواښ دی، خپله فلسطینیانو ته ګواښ دی. نو که امریکا راشي نو عربان خو امریکې ته خوشحالیږي. په عربستان سعودي کې عربان امریکې قوا شته دی، په کویت کې شته، په عراق کې شته، په سوریه کې شته، په اردن کې شته دی، په دغه ټوله سیمه کې 440,000 قواې دي، او په خلیج فارس کې او بحر سرخ کې په سره بحر کې 40,000 نوره قوا ده. مجموعاً 15,000 قوا لري دې سیمه کې. فلهذا که دې ممالکو کې دا شته، نو فلسطین محمود عباس وایي چې د حماس ختم کی او ما سره معامله وکړي او راشي دا خاوره واخلي او اسرائیل ختم شي، نو د دې نه به غټه معامله نوره څنګه وي؟ دا باید په ذهن کې وساتو چې دا به د امریکې پلان وي، دا به د دغې پلان وي د ټرمپ. خو د اسرائیل لاس هم ډېر قوي دی په امریکې کې. دا ممکنه ده چې ټرمپ ووژل شي، لکه څنګه چې په 1943 کې جان اف کینیډي اسرائیلیانو ووژه، موساد ووژه، چې تر نن څوک حق د تحقیق نه لري. نو که اسرائیلیان وګوري چې د هغې د منځه تللو برنامه امریکا جوړوي، په خپله سیمې ته راځي، نو د ټرمپ د ژوند خطر هم پکې موجود دی. مګر هم دغه کېدی شي د امریکې پلان چې دغه سیمه خپل لاس کې ونیسي. ځکه ویلي چې غزه زه آبادوم، یو نوی پارک به وي، نوی ښار به دنیا کې، او ټول به دلته راځي، او څه کم 2 میلیونه خلک چې د هغوی ته آسایش دا کوي. یعنې امریکا غواړي دا ځای بدل کړي. او زه فکر کوم چې فلسطینیان نسبت د اسرائیل نه امریکې ته خوشحالیږي چې هغې راشي، امن راشي، اسرائیل د منځه لاړ شي، لوی دښمن دی. په دې باندې د اسلامي نړۍ هم خوشحالیږي او خپل امریکا به سیمې ته راشي. اسیم په سیمه کې موجوده ده. نو دلته ماته دا پلان دی د ښکاري چې دی اوس ورو ورو د اسرائیل نه فاصله نیسي
هغه د صحنې نه د موضوع نه ویسته، اوس د منطقې ته راغلی، سیمې ته راغلی، هلته سفر هم نه کوي او دا دغه هم کړی دی چې ترکیې ته به ځي، قطر ته به ځي، امارات ته به ځي، عربستان سعودي کې به 2 ورځې دغه کوي. یعنې دا سفر کم از کم کم 1 هفتې یا 15 ورځو سفر دی، اوږد سفر دی او دې کې لاسته راوړنې ډېرې دي. قراردادونه نظامي امضا شول د طیارو، د کشتیګانو، میزایلونو، د عربستان سره، امارات سره، د قطر سره. همداسې ترکیې ته چې دا روان دی، د ترکیې مسله ډېره مهمه ده ځکه د یوکراین په دغه کې روسیې دا تقاضا کړې ده چې په ترکیه کې به کوو، نو د ترکیې سره به دی خپل خبرې پخوي چې دا به څه رقم رول ادا کوي او په دې کې به د روسیې او د دغې سره څه مسئله. نو دغه ټول مسایل چې دي په دې سفر کې دا انغښتې دي او په دې اساس باندې دا سفر ډېر تاریخي او مهم دی او ډېر لاسته راوړنې لري. په سیمه کې دا اغیزه ډېره ده. د کردستان جوړېدل دي، د سوریې په 3 مملکتونو تقسیمېدل دي، د عراق تقسیمېدل دي په 2 برخو، فکر کوم چې حتی په 3 برخو شي. همدارنګې په ایران باندې فشار دی چې ویل کېږي چې ایران ټرمپ پرون خوشحالي ښکاره کړه، ویل چې په مثبته لار روان دی او ممکن موږ معاهده ورسره وشي، خو بیا هم د فشار لاندې ساتي. په دې سیمه کې دغه اوس چې جنگ د پاکستان او د هندوستان وشو، تاسو ته معلومه ده د جنگ کې د امریکې د اسلحې ازمایش، د چینایانو د اسلحې ازمایش، د هندیانو او د دلته دا ټول اسلحې ازمایش شولې. بعضې اسلحې او بعضې مهمات پکې ناکام شول، بعضې پکې کامیاب شول، نوي مارکیټونه جوړ شول، دا مانورونه وشول. د په مقابل کې ما تاسو ته ویلو چې هندوستان په پاکستان قوي حمله په دې نه کوي چې د چین نه یریږي. ما تاسو ته ویلو چې چین لپاره به یو سردرد بل ځکه جوړوي چې د هلته مصروف شي تر څو د یو شي کولای دلته عملیاتو کې. همدې لپاره امریکې په جاپان په 2 جزیرو کې کادانا او اوکینا کې نظامی مانور وکړ. 53 طیارې جنگي فضایي هلیکوپټرې د په مانور کې موجودې وي او دا په د تایوان او په هغه سیمه کې دا مانور وکړ. نو دا مانور د چینایانو لپاره ډېر معنا لري. په دې کې 40 F-15 8 F-15 شپږ HH-80 او 2 MC-100CG شپږ KC-115. دارنګې دا تیارې دلته دا مانور وکړه. په دې کې ښکته کشتیګانې هم وي، په دې کې د میزایلونو خپل ترتیبات هم، یعنې چینایانو ته هلته یو مانور په چینایانو وکړه. نو چینایان مجبور دي چې د تایوان او هغې سیمې خواته متوجه شي. د امریکایانو دا مانور هلته د دغه دومره لوی قوت سره دا یو معنا لري. نو دغه ټول مسایل چې دي دلته روان دي او تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان د تجزیې مسله ده. د پاکستان په دې مانور کې ډېر لویه ضربې خوړلې دي، په ښکاره خو دی لګیا دی خوشحالیګانې کوي، اما پاکستان چې کوم ضربه لیدلې ډېر دوستانو ته معلومه نه ده. د پاکستان حتی په اتومي مرکز باندې هندوستان حمله کړې، د دواړه دروازې ورته وهلې دي. خپل اتومي د مرکز ورته نه دی وهلی ځکه چې اتومي جنګ خواته مسله لاړ نه شي، اما دی ورته ښودلي چې که زه وغواړم دا وهم، او دواړه دروازې ورته وهلې دي. د هغې دپاره تګ راتګ دغه مفلوج کړی و، یعنې دوی خپل اتومي دغې نه استفاده نه شو کولی. همدارنګې د سرګودې میدان هوایي کې چې وهلې کړي دي، هلته 15 تنه د دوی پیلوټان نظامي او د انجینران، 40 تنه نور کارګران دا وژل شوي دي. 2-3 تیارې پکې دغه تخریب شوي دي، هنګرونه یې تخریب شوي دي. همدارنګې په نورخان میدان هوایي کې C-130 تیاره چې هغه نظامي تیارې دي، قوي او ډېر قیمته دي، قیمتترینې تیارې دي، هغه یو دانه ورته وهلې د پاکستان، هغه یې د منځه وړې. پاکستان خو په دې خوشحالي کې چې ما په فضا کې د هندوستان تیارې والي، خو په ځمکه کې هندوستان د 11 نظامي اډې او دی چې ورته والي ډېر خرابی ورته کړی دی. پاکستان په حساب ډېره لویه ضربه لیدلې ده او دا ضربه په آینده کې به کېږي او ممکن چې هندوستان بل عملیات ډېر زر وکړي په پاکستان باندې او د امریکې په اشارې سره به یې کوي. سر دا دی چې د چینایانو د ترتیب دی هلته ونیسي، مصروفې کړي، دې غاړه به دوی دا کار وکړي. نو په دې اساس باندې ګرچې چینایان دا دغه کوي چې دی تیارې G-10C دلته کامیابې شولې، میزایل PL-15 دلته کامیاب شوي دي. همدارنګې پاکستان وایي چې د F-16 نور دی دومره تقاضا دغه نه لري. د
جی اف 17 تندر چې د چینایانو په همکاري جوړه شوې د هغې د کامیابۍ د هغې د اته د اف 16 جایناستې باندې دغه کوي او دنیا ته پروجیکټ کوي. دلته لوی دغه راغی د انډیانو یو میزایل چې بهامس په نامه و، هغه په پاکستان تجربه کړی دی، وی چې ډېر کامیابه تجربه یې درلودله او خپل اهداف یې ټول وهلي دي او تخریبات یې ډېر زیات قوي کړي دي. دا هغه شیان دي چې ډېر دوستانو ته د معلومات نه رسېږي او دوی په دې نه پوهېږي. نو په دغه ټولو موضوعاتو په رڼا کې دا ویلو شو چې سیمې کې بدلون را روان دی. د کردستان جوړېدل دي، د چین سوریې تجزیه ده، د فلسطین په رسمیت پیژندل دي، د کشمیر مسله ملګرو ملتونو کې راوړل دي او د کشمیر جوړېدل دي. کشمیر جوړېدل معنا دا چې پاکستان تجزیه کول دي. د پاکستان وهلو نه پس لوی افغانستان جوړېږي او دلته د ګوادر ته به لاره پیدا کېږي. د امریکې نظامي اډکه هلته په فلسطین کې یو دانه جوړي، یو دانه به دلته په ګوادر کې جوړي. دا ټول هغه مهم مسایل دي چې دلته بحث شوي دي، دلته دغه د اجنډا کې دي، پروګرام کې دي او د دغه لپاره دا سفر ډېر مهم او دا په عربستان سعودي ته صورت نیولی. نو هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کړئ او دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.